السلام علیکم and welcome to Dear Academy. مینا هغه احساس دی چې زموږ زړونه یو بل سره نږدې کوي او زموږ ژوند ته خوشحالي او سکون ورکوي. که هغه د کورنۍ فیملی مینه وي، د دوستانو مینه وي یا د ځانګړي خاص کس مینه زموږ په ژوند کې ډیر مهم ځای لري. پکار دی چې موږ نفرتونه، بغضونه، حسدونه ختم کو او په مینه محبت باندې ژوند تیر کو. د مینې د ظاهرولو لپاره جملې په انګلیسي ژبه کې مینې ته ویل کېږي لف او د دې الټا اپوزیټ دی نفرت، هیټ، کرکه. اولنۍ جمله ده زه تا سره مینه لرم. I love you. I love you. زه تا سره مینه لرم یا زه تا سره مینه کوم. I زه لب مینه کوم، یو تا سره. د I او یو دې ته پروناون وایي او د پروناون په باره کې موږ یو ویډیو اپلوډ کړی ده. هغه ویډیو تاسو زموږ په چینل کې کتلی شئ. ته زما هر څه یې. You are my everything. You are my everything. You ته are یې my زما everything هر څیز. مطلب ته زما دپاره هر څه یې. زه ستا ډېر یاد کوم. I miss you. زه ستا ډېر یاد کوم. ته زما ډېر یادېږي. ته زما مینه یې. You are my love. You ته are یې my زما love مینه. ته ډېر ښایسته یې یا ته ډېره ښایسته یې. You are so beautiful. You ته are یې so ډېر beautiful ښایسته. زه له تا پرته ژوند نشم کولی، یعنی زه ستا نه بغیر ژوند نشم تیرولی. I can't live without you. I can't زه نشم live ژوند کولی without you ستا نه بغیر. ته زما خوشحالي یې. You are my happiness. You are my happiness. You ته are یې my زما happiness خوشحالي. ته زما زړه یې. You are my heart. You ته are یې my زما heart زړه. ته زما زړه یې. زه غواړم خپل ژوند تا سره تیر کړم. I want to spend my life with you. I want to spend my life with you. I زه want غواړم to spend چې تیر کم my life خپل ژوند with you تا سره. ته زما د زړه ملګری یا ملګرې یې. You are my soulmate. زه به تل تا سره مینه لرم. I will always love you. ته زما د ژوند رڼا یې. You are my sunshine. You are my sunshine. sunshine پړقېدونکي نور ته وایي، هغه نور چې هغه رڼا کوي. ته زما د ژوند رڼا یې. دلته مطلب دا دی زه ډېر خوشحاله یم چې ته زما یې. I feel so lucky to have you. I feel so lucky to have you. ته زما په ژوند کې تر ټولو مهم شخص یې. ته زما په ژوند کې د ټولو نه مهم یې. You are the most important person in my life. You are ته یې the most important ډېر زیات اهم person شخص یا کس in my life زما په ژوند کې. زه نشم کولی له تا د سوچ څخه ځان بند کړم. زه دا نشم کولی چې ستا د سوچ نه ځان بند کم. I can't stop thinking about you. I can't زه نشم stop ځان بندولی thinking د سوچ نه about you ستا په باره کې. ته ما پوره کوې. You complete me. ما ته ستا د مسکا طریقه ډېره خوښه ده. ستا مسکا ستا خندا زما ډېره خوښه ده. I love the way you smile. I love the way you smile. smile وایي مسکا. ته زما دپاره د نړۍ په څېر ارزښت لرې. مطلب ته زما دپاره د ټولې نړۍ د ټولې دنیا په شان دي. You mean the world to me. You mean the world to me. ته زما دنیا یا ته زما دپاره ټوله نړۍ ټوله دنیا یې. زه غواړم چې ستا سره زوړ شم. I want to grow old with you. I want to grow old with you. ته زما د خوبونو تعبیر یې. You are my dream come true. dream وایي خوب ته.
کم ټرو مطلب رښتیا چې شي خوب وایي ته کم ټرو. زه له تا سره د هغې زیاته مینه لرم چې خبرې یې څرګندولی شي. مطلب زه تا سره دومره زیاته مینه لرم چې هغه په خبرو باندې زه نشم ظاهرولی، نشم ښکاره کولی. مطلب ما سره الفاظ نشته، دونه زیاته مینه در سره کوم. I love you more than words can say. I love you more than words can say. ته زما په زړه کې یو ځانګړی ځای لري. ته زما په زړه کې یو خاص ځای لري. You have a special place in my heart. heart وایي زړه ته. You have ستا دی a special یو خاص place ځای in my heart زما په زړه کې. زه به تل ستا تر څنګ ولاړ یم. زه به تل همیشه ستا سره ولاړ یم. I will always stand by your side. I will always stand by your side. ته زما ګلې. You are my flower. You are my flower. زه غواړم تل ستا سره اوسم. زه غواړم تل همیشه ستا سره اوسم. I want to be with you forever. I want زه غواړم to be چې یم with you تا سره forever همیشه تل. زما مینه ستا دپاره بې پایه ده. زما مینه ستا سره نه ختمېدونکې ده. My love for you is endless. My love زما محبت for you ستا دپاره is endless نه ختمېدونکی دی. زه په تا ډېر ویاړ کوم. زه په تا ډېر فخر کوم. I am so proud of you. I am so proud of you. proud وایي ویاړ ته، فخر ته. ته زما د مسکا سبب یې. You are the reason I smile. You are the reason I smile. زه په تا باندې پوره باور لرم، یقین لرم. I trust you with all my heart. trust وایي باور ته، یقین ته. زه به هیڅکله تا د لاسه ورنکم. زه به تا هیڅکله پرېنږدم. I will never let you go. I will never let you go. never مطلب د هیڅکله نه. زه ستا په مینه کې ورک شوی یم. I am lost in your love. اوس چې تا سره څوک د مینې اظهار وکړي نو ته به د هغې په جواب کې څه وایې؟ نو اولنۍ جمله ده زه هم تا سره مینه لرم. I love you too. زه هم له تا سره همداسې احساس لرم. I feel the same way about you. زه هم ستا باره کې دغه شانتې احساس لرم. I feel the same way about you. له ما سره د مینې دپاره مننه. Thank you for loving me. ستا ډېره مننه چې ته ما سره مینه لرې. زه له تا پرته هیڅ نه یم. زه ستا نه بغیر هیڅ نه یم. I am nothing without you. زه به تل ستا د مینې قدر کوم. زه به همیشه ستا د مینې قدر کوم. I will always cherish your love. زه به همیشه ستا د مینې قدر کوم. زما زړه تل ستا لپاره دی. زما زړه همیشه ستا دپاره دی. My heart is yours forever. My heart is yours forever. ته زما سکون او آرام یې. You are my peace and comfort. You are my peace and comfort. دا وی د مینې د ظاهرولو او چې څوک تا سره د مینې اظهار وکړي د هغې په جواب کې جملې. امید لرم د دې ویډیو نه تاسو ته فایده میلاوي شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ. د نور داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.